خرافات او افواهات ټولونکی او ترتیبونکی ډاکټر نجیب الله زاخیلوال. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خوښه کړئ. آیا په رښتیا هم کرونا ناروغي مسلمانان نه نیسي او په مسلمانانو باندې اغېز نه کوي؟ دا خرافات دي، په هیڅ ډول علمي څېړنو ولاړ نه دي. موږ دا مهال وینو چې په ګرده نړۍ کې په دغه ناروغۍ مسلمانان هم اخته شوي دي. کرونا د مسلمانانو لپاره رحمت او په کفارو عذاب دی. یوه ناروغي هیڅ ډول رحمت نه وي بلکې ستونزه وي. موږ وینو چې په دغه ناروغۍ په زرګونو مسلمانان هم اخته شوي دي او ځینې مسلمانان مړه شوي هم دي. په دې ډول جاهلانه مفکورو باندې باید هیڅ باور ونه شي. آیا د زیارت مالګه، د پیرانو چوپونه او تعویضونه د دې ناروغۍ درمل دي؟ دا هم تر ټولو ستر خرافات دي چې زموږ په ټولنه کې شتون لري. هیڅ ناروغي نه د زیارت په مالګه، نه د پیر په چوپونو او نه په تعویض ښه کیږي. آیا دم کړي اوبه، خاکشیر او نکریزې د دغه ډول ناروغۍ د خپرېدو مخه نیسي؟ نه، هیڅکله هم نه. دا یوازې تاویلې او مویلې دي. دا خبرې هم د باور وړ نه دي. ماشوم د پیدا کېدو سره سم خبرې وکړي او ویل تور چای د کرونا درملنه ده. دا تر ټولو زیات د خندا وړ یا خرافات دي چې ځینې خلک لا تر اوسه هم په دغه ډول غیر علمي او د عقل څخه لرې خبرو باندې باور کوي. آیا په کرونا باندې حیوانات اخته کیږي او بیا کرونا ترې خپرېږي؟ نه، په دې اړه لا تر اوسه کومه علمي څېړنه نه ده شوې او نه دا خبره ثبوت شوې ده. آیا کرونا د شاهبرک د غوښې د خوړلو څخه پیدا شوې ده؟ نه، تر اوسه پورې لا په علمي ډول ثبوت شوې خبره نه ده. په زیاتره آسیایي ملکونو لکه چین، ویتنام، اندونیزیا، مالیزیا، کمبوچیا کې د شاهبرک خوړل یو خوندور خواړه دي. که دا خبره درسته وای نو دا خلک به له یوې مخې په کرونا اخته وو. آیا کرونا د چینایانو د چټلو خوراکونو څخه رامنځته شوې ده؟ دا خبره هم له علمي اړخه درسته نه ده. هر هیواد د خوراک خپل کلتور لري چې د بل هیواد له خوړو سره توپیر لري. ځینې خواړه په یو هیواد کې خوندور وي خو د بل هیواد خلک ورته چټل وایي. آیا انټي بیوټیک او ځینې نور درمل کولی شي کرونا له منځه یوسي؟ دا خبره هم له علمي اړخه درسته نه ده. د کرونا وایرس درملې او واکسین په اړه علمي څېړنې روانې دي خو تر اوسه کومه بریالۍ پایله په لاس نه ده راغلې. په کور کې پاتې شئ. دا د کرونا تر ټولو غوره درملنه ده. د ځینې مذهبیانو، ملایانو او په کوڅه ډبو خبرو باندې باور مه کوئ. یوازې د ډاکټرانو او طبي چارو ماهرینو خبرو ته غوږ ونیسئ. مننه او کور مو ودان.